Agora você pode não se encher. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله رب العالمين قسم کړي به خبره باندې چې هغه سړی مؤمن نه دی چې څو پورې دا درې کارونه کوي اگر که د ایمان دعوی به کوي ځان ته مسلمان وای چې دا درې شرطونه پوره نه کړي د خپل پیغمبر په باره کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې نو دا مؤمن نه دی د الله په نيز اگر کما او تابع ورته وای الله ورته نه وای او په قسم سره الله دا خبره کوي ډیره په تاکید فلا پس خبره دسی نه ده څنګه چې تاسو د خلکو ګومان دی الله فرمای لا یؤمنون وربک استا پر رب دی زما قسمی الله رب العالمین په خپل ربوبیت باندې قسم کړي وربک لا یؤمنون دا خلق مؤمنان نشي کېدل او دې ته د الله فتوا وای دا د کوم مولوی صاحب او د مفتی صاحب فتوا نه ده کې دې شي مولوی صاحب مفتی صاحب خبره کې خطا شي یا سي ضد کې راغلي یا چا سره نه لګي په خوشي کې د عناد او تعصب په وجم زموږ ملک کې د فتوی سم ډیری شوی نو دا هغه فتوی نه دي چې یا په تعصب باندې بنا دي یا په بي تحقیقه فکر باندې بنا دي دا د رب العالمین فتوا ده رب قسم کوي چې زما د خپل ربوبیت باندې قسمی چې ردی خلکو ایمان ما ته منظور نه دی لا یؤمنون سو پوری چې دا درې کارې نه کړي حتی یحکموک فيما شجر بينهم تر دې پوری چې نبی دا خلق به پتا باندې فیصله کوي ستاسو فیصله او ستاسو حدیث په معنی په هغه خبره کې چې ردی مینس کې به اختلاف راغلی د دې آیت د ټوکړې یو فائدہ دا شو چې په خلکو کې به اختلاف راځي مسایلو کې اختلاف راځي شته د مخکم شوه د وسم شته بیا راځي نه اختلاف په وخت کې موږ فیصله په چا کوو قرآن موږ ته وی فیصله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله رسول ژوند دی خو صحابه کرام به مخ ته راغ او حاضر بشو فیصله به وروا ولا
اوس چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات دی نو بل پیغمبر خو نه راځي چې زموږ فیصلې وکړي نو الحمدلله احادیث موجود دي سنت د نبی علیہ السلام موجود دي قرآن هم شته او د هغې شرح احادیث هم شته او په دې آیت کې اشاره دې ته ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث به فیصله کوي حتی یحکموک فیما شجر بینهم دا خلق تر هغه پورې مؤمنان نشي کېدلی الله په قسم سره وایي تر دې پورې چې د خپلو اختلافاتو او اختلافي مسایلو فیصله به په تا باندې کې زمانه او بیا چې فیصله د نبی راشي حدیث راشي بیا به خپي بیا به پوزه تر وکي بیا به وایي چې زه خو پړ شوم نه ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت بیا به دوی نه موند کوي نه به محسوس کوي په خپلو زړونو کې تنګسیا او خفګان د هغه فیصلې د وجې نه کومه چې تاسو صادره کړه ای زما خوږه نبي معنا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث او سنت راغه بیا به پوزه نه تر وکې بیا به تندې نه راچې بیا به دا نه وی چې هلکه داسې چلو شو دا خو زه پړ کېږم او راشه اوس ورته څه چلونه ورته جوړ کړه دې حدیث د غورځولو دپاره نه دا کار به نه کړي او دریم ویسلمو تسلیما د دې حدیث او د نبی صلی الله علیه وسلم د فیصلې نه بعد چې دوی پې پوه شو دی به دا خبره تسلیمي په پوره تسلیمولو باندې عملی طور باندې به دې ته تیاریږي چې او دا زما د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم فیصله ده او زه یې منم ځکه زه مسلمان یم ما د دې خوږ نبی صلی الله علیه وسلم رسالت منلی دی او په دې باندې به ما ته نجات میلاویږي زما محترم ورونو نن سبا که موږ وګورو ډېر اختلافات دي امت کې او عجبه خبره دا ده چې هغه مسایل چې ډېر واضح دي او ډېر صفا دي په هغې کې هم خلکو اختلاف جوړ کړی دی او کم سیز چې قرآن او سنت کې بالکل شته دی نه هغې نه خلکو دین جوړ کړی دی او کم چې صریح کتاب او سنت دی خلکو ته ناشنا شوی دی خلکو ته دین نه ښکاري یعنی که ته یو مسله د قرآن او حدیث نه بیان کړي نو خلک یې ناشنا ګڼي او کم شی چې د سره په دین کې نشته هغې باندې خلکو د دین لیبل لګولی دی لکه دا مقدمه غوندې ما دې دپاره کېښوده دا میاشت چې دا د محرم میاشت ده د اسلامي کال اولنۍ میاشت د دې سره څومره غلط تصورات څومره توهمات څومره شرکونه څومره بدعات څومره خرافات څومره دروغ د کربلا په نوم افسانوي داستانونه او د هغې په آړ کې په صحابه کرام رضی الله عنهم باندې اعتراضات او طعن ته لاره کولاوول یو لوی برماري په دې میاشت کې او زموږ ملک د دې فرقواریت د لاسه هغه د امن سبا پکې راونه خته چې امن او امان قایم شي ځکه چې فرقواریت دی او فرقواریت اله جوړیږي چې کله سړی د دې پاټلۍ نه ودانګي د قرآن او حدیث نه نو بس بیا فرقه جوړه شي نو په دې طرف ځي او په دې طرف په دې صراط مستقیم باندې نه ځي قرآن او حدیث باندې فرقې بنیاد دقه ځای کې کېښودی کېږي نو په دې بنا باندې زمونږ مسلمانان هغه په دې نه دي خبر چې د دې میاشتې اهمیت څه دی ډیرو مسلمانانو ته خو دا پته هم نشته چې دا چېرته ګینې د اسلامي کال اولنۍ میاشت او کال نوی شي چې د انګریزانو کال نوی کېږي دا اوس 2021 چې نوی کېده نو مسلمانان ګډېږي ټوله شپه ډمتوب هم کوي بې حیاین هم کوي او بیا یاره کال نوی کېږي لکه د چا کال نوی کېږي د انګریز او د عیسائی او د صلیبي کال نوی کېږي او ته پکې ګډېږي او ستا د مسلمانانو کال چې نوی کېږي نو سره خبر نه د هغې نه زما مطلب دا نه چې په دې کې هم ته ګډ شه ځکه ګډه او ډمتوب دا نه دین دی او نه پښتو ده دا نه دین دی او نه پښتو ده زموږ په دې ملک کې بل ورځ یو لیډر صاحب ویلي چې دا پښتو ده چې ډمتوب پکې دا پښتو دې ستا مبارک شي دا پښتو دې په دې خپل جب کې وساته د دې پښتو د لاسه هم دا ملک په شرمونو وشرمو او د پښتو په نوم هم د پښتون جنازه وښکلې همیشه دپاره او موږ ته پته د تاریخ معلوم دی په دې خپل لږ عمر کې چې همیشه کله هم د پښتون خلاف کم سب جوړ شوی د دشمن ته په هغې کې موږ ته ولاړ په نظر راغلی موږ ته د پښتون د همدردو په سب کې ته ولاړ نه یې راغلی کله هم موږ نه یې لیدلی چې د پښتنو د همدردو په سب کې ته ولاړ یې او موږ لیدلی دا خاصی جمله معترضه په تور باندې خبره وکړه غرض مې دا زما محترم ورونو
ځان په دې خپل دین پوهه کول پکار په دې اسلام باندې ځان پوهه کول پکار رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې محرم د میاشتې فضایل ذکر کړي او دای فرمایلی لکه قران کې الله رب العالمین فرمایي چې د الله رب العالمین په نسبت ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم الله رب العالمین فرمایي شمار د میاشتو کومې میاشتې سپوږمۍ حساب والا د الله په نسبت هغه 12 میاشتې دي د الله په قانون او د الله رب العالمین په کتاب او د الله په نازل کړي شوی دین کې او دا داسې عجیب آسان حساب دی چې زمیندار او انپړم په پوهیږي زنانم په پوهیږي چې لږ هوښیار سپوږمۍ ته وګوري وایره د دومره ورځ وده آسان کار دی دا دین خو مشکل نه دی الله رب العالمین فرمایي دا 12 میاشتې په دې کې منها 4 حرم په دې کې 4 میاشتې هغه حرمت والا دي الله رب العالمین غیله عزت ورکړي او پاغي کې جنگ کول حرام دي د کافر سره بم جنگ ته نه شروع کې خبره پوهیږي کنه پوهیږي د کافر سره بم مسلمان په دې میاشتو کې جنگ هغه کافر حمله وکړه نو به ته جوابي کاروایی کولای شي پاتې لادا چې ته مسلمان وجنه لګي په دې میاشت دې کې د الله نبی فرمای 3 متوالیات دا 3 خو پر لپسې دي چې دا دوته مخ کې تیر شو یو دا 3 میاشتې مخکنی 2 او دا ورپسې دا پر لپسې د حرمت میاشتې وي د غټ اختر د میاشتې نه مخکې ذوالقعده بیا ذوالحجه او ورپسې دا محرم په دې کې جنگ اسلام حرام کړی دی چې تبه آغاز نه کې تبه ابتدا نه کې چې دې میاشتو بیزتی ونش اګه کافر آغاز کړی نو جوابي کاروي ته حق لکه په حرم کې جنگ کول حرام دي مسلمان به کلم د حرم بیزتی نه کوي خو الله مکه کافر حمله وکي نو به د حرم په دفاع کې مسلمان ته دا اجازه ده چې جنگ وکړي جوابي کاروي وکړي کنه دفاع وکړي نو دا 3 میاشتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای پر لپسې باغی کې یو دا محرم او بیا د الله نبی فرمای ورجب مضر او بلا میاشت هغه رجب دا او دا رجب ته رجب مضر وای ځکه ویل چې دا مضر قبیله د عربو چې ودی به د رجب د میاشت ډیر احترام کو د دې نور درې به دمر خیال نه ساتلو خو د رجب احترام به دې قبیله ډیر زیات کو ځکه ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورجب مضر ویل دا میاشت الله رب العالمین دی عزت ورکړي یو خدا د حرمت په میاشتو کې یو میاشت د محرم دا میاشت او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم بهترین میاشت د رمضان د فرض میاشتو نه بعد هغه د الله رب العالمین د دې میاشت د محرم روزي دي بهترین روزي بهترین روزه هغه روزه چې په محرم کې ونیول شي نفلی روزه یعنی په نفلی روزو کې دا غوړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د فرض د رمضان نه بعد او دا روزه په دې کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دو خصوصا ذکر کړی دي چې هغه نهمه او لسمه د محرم زمون خلکو د دې مقام د پیجندلو کوشش نه دی کړی چې د میاشتې کم حق دی کم مقام دی او څه فضیلت دی خو به دې ته تکړه دي چېرته د صحابه او دشمنانو نه واوري چې یاره دا د غم میاشت ده هغوی تورې جامې واچوي ځان باندې راکېدي ځان ټکی لګیایي د الله نبي داسې خلکو نه براعت کړی دی څوک چې ځان باندې راکېدي ځان وهي دا د الله له طرف نه یو سزا ده چې الله ول ریمانډ دنیا کې ورکوي ځکه صحابه او دشمنان باندې دنیا کې الله عذاب راولي آخرت کې خو خود دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه كم علماء چې په دې موضوع کتابونه لیکلي دي د کبایر په موضوع باندې کبیره ګناونه کم پای کې علامات ذکر کړي علماء لکه امام زاهبی رحمه الله الکبایر لیکلي دي ابن حجر صاحب لیکلي دي الهیتمی هغه لیکلي دي الزواجر پنو الکبائر د امام زاهبی دي بعض نور علماء لیکلي لکه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله په دې کې کتاب لیکلي نور علماء لیکلي هغه کې اوله کې په مقدمه کې علامات ذکر کړي چې تبه کبیره ګناه د سنه پیژنې
چې لعنت به پرې راغلی او دا د چې غضب به پکې استعمالي او دا د چې جهنم وعید به پې وي او دغه رنګه دا به چې نبي علیه السلام د کمې ګناه په باره کې وفرمایي چې لیس منا دا به کبیره ګناه د دې په باره کې د الله نبي لیس منا الفاظ استعمال کړي لیس منا هغه کس زمونږ نه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په خپل زندګۍ مبارکه کې براءت کړی دی په خپل حیات طیبه کې د داسې خلکو نه براءت کړی دی د ځان نه جدا کړي دي څوک زمونږ نه دي د الله نبی فرمایي من ضرب الخدود څوک چې په مخ راکېږي او ځان وهي وشق الجیوب او ګریوانونه وشلی دا د عربو د جاهلیت طریقه به وه چې غم به راغو په ځان به یې راکېښوده ګریوان به یې وشلولو سینه به یې مواله ودعا بدعوى الجاهلیه او د جاهلیت چغې او نارې پورته کوي او سم د جاهلیت نارې پورته کوي صحابو بس باقي کنزل کوي کلا نعوذ بالله لعنتنا الفاظ وی لګیا تیر کال په ابو بکر صدیق رضی الله عنه پسې په اسلام آباد غوندې خار کې کنزل شو نعوذ بالله د کفر فتوا ولګیدا معاویه رضی الله عنه باندې د کراچۍ یو خبيث لګیاو او چینل وته لګیاو لا یو پروګرام سٹارټ او په معاویه رضی الله تعالی عنه لعنتونه ویل شو دا هغه خبيث خلق ودعا بدعوه د شرک ناری په کوچتي یا حسین یا فلان یا فلان دا الله نبی فرمایي دا خلق زمونږ نه دي څوک چې دا کارونه کوي نو مسلمانان داسې څیزونو ته دین ویل او د داسې خلکو د لاسه دا میاشت د غم میاشت وګڼله هلکه ولې د غم میاشت ډېر مسلمانان دي ته واده نه کېدی مې نه دا خو د غم میاشت دی که واده ښه نه وي سپېرئ دا راته چا ویلي چا ویلي دي دا الله ویلي رسول ویلي کم صحابي نه نقل پرېږده نورې خبرې د حسین رضی الله عنه نه نقل وی ښایه زه چې هغه دا ویلي چې محرم کې واده کول ګینې ناروا دي چا دا ویلي دا زمونږ وهمونه دي په دې وهمونو پسې موږ روان یو دي نه موږ دین جوړ کړی دی باندې موږ د دین لیبل ولګو او کوم چې دین دی او قرآن او سنت کې سره راغلي دي هغه موږ شاته خبرې وغورځوو د الله نبی دا فرمایلي دا دین به ناشنا کېږي ابتدا کې چې ما د دې دین دعوت وی شروع کو نو دا دین ناشنا او ما سره خلکو نه منله د مکې مشرکانو خلکو زما مخالفت کو ډېر زر به بیا دا اصلي دین ناشنا شي کم سیز چې دین نه دی ته به خلک دین ووایي او چې اصلي دین بیانې خلک به ناشنا ګڼي دا الله نبی دا فرمایلي بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدأ د اسلام ابتدا چې شروع کېدل د اسلام ناشنا و غریبا معنا دا ناشنا په عربی کې دا معنا لکه سړی د بل وطني د بل علاقې او پردي کلي وطن ته لاړ شي خلک ویل کدا غریب الدیار دی ناشنا سړی دی د بل علاقې دی موږ یې نه پیژنو د الله نبی فرمایي د اسلام دعوت چې ما شروع کو ابتدا کې دا ناشنا و خلکو ما ته وویلې چې لکه داسې نوې نوې خبرې شروع کړلې دا خو نوې خبرې دي ما سمعنا بهذا فی الملة الاخره مخکې خو دا موږ د پلار نیکه نه دا خبرې نه وې اورېدلې دا پیغمبر څه وی لګېد ان هذا لشیء عجاب اجعل الالهة الها واحده ان هذا لشیء عجاب دی وی د یو الله عبادت کوي او دا زمونږ باباګان او دا دربارونه او دا هبل شهید او دا منات بابا او دا عزا ابي او دغه رنګه دا نور دربارونه وی دی له مزئ دی ته سجدې مه لګوئ د دوی په نوم نظر منښتې مه کوئ دا څنګه پیغمبر دی خو ناشنا خبرې کوي ناشنا دیني راوړی دی موږ د باباګانو دربارونو نه منې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه دربارونو د شرک نه هغوی منې کړه اوس هم ته په شرک ردو که خلک تا ته ناشنا وایي اوس ناشنا مسلې کوي دا مولا وایي خرافات وایا دروغ وایا بی سند حکایتونه وایا د دروغ قصې کوا خوبونه وایا هیڅ خبره نشته ده بس خلک کوئی زبردست بیان مولوی صاحب وکړو او لاندې چې کسان ناستي کېدی شي سبحان الله هم درته کوي لګیا بل سبحان الله مرته وایي خو که چېرته سوچه دین بیانې قرآن او حدیث بیانې ټول خلک یروي دا ناشنا خبرې کوي د پلار نیکه د دین نه منګاړئ د مشرانو د لارې نه منګاړئ نو زما محترم ورونو نن بیا د الله نبی چې څنګه فرمایلی ډېر زر به بیا دا دین ناشنا شي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګوی نن پوره شوی چې دین اصل دین چې کوم قرآن او سنت کې دی هغه ناشنا شوی هغې سره خلک نابلده دي د چا مزاج ورسره نه لګېږي څوک وایي دا زمونږ د مزاج خلاف څوک وایي دا هم د عادت خلاف دا هم د کلي او د وطن د رواج خلاف ده دا خبره عمل پې نشو کولی څوک وایي دا زمونږ مشرانو نه دي ویلي
مختلفو طریقو باندې هغه حق له دیکې ورکول زما محترم نو دا یو بېځایه او غلط وهم دی او دا ختمول غواړي چې زمونږ په مسلمانانو کې دا یو تصور دی چې د محرم په دې ورځو کې خلک واده هغه نه کوي خوشحالي نه کوي د خوشحالۍ اظهار نه کوي او بیا تور لباس به واچي چې دا د غم لباس دی په دې نیت باندې چې هسې خو تور لباس اچول څه ممنوع خو نه خو په دې ورځو کې په دې عقیده اچول چې دا د غم ورځ دا ناروا ده دا مشابهت دی د دغه بېدینو سره د دې نه ځان ساتل پکار او بل زما محترم ورونو که څوک دا وایي چې یاره دا د غم میاشت ځکه ده چې یاره په دې کې ډېره لویه د غم سانحه راغلې وه واقعي چې د غم وه او په دې خو د هر مسلمان زړه به درد کوي خامخا به کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوسی حسین رضی الله عنه پکې شهید شوی دی او د هغې د کورنۍ افراد شهیدان شوي نو موږ دا وایو چې آیا په اسلام کې دا اولنی شهادت تاسو نه تپوس دا اولنی شهادت د دې نه مخکې وګوره تاریخ نه دی معلوم د دې نه مخکې د قربانو تاریخ لږ وګوره داسې میاشت نشته داسې میاشت په دې 12 میاشتو کې او د دې ورته اسانه طریقه وخیر اسانه طریقه دا د سیرت یو کتاب راواخله اگر که یو مختصر کتاب ولی نه او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت د کتاب مطالعه لګه وکړه مشهور کتاب الرحیق المختوم د صفی الرحمن مبارک فوری رحمه الله عالمی واړی یافته کتاب سیرت دا راواخله اردو کې مشته اوس خو پښتو ترجمه غالبا راغلی ته دا وګوره په هر میاشت کې صحابه کرامو معرکې او جهادونه کړي شهیدان نبی علیه السلام مخې ته پراته دي په هر میاشت نو بس بیا خو به د کال 12 میاشتې غم کوو نه به ودونه نه به خوشحالیانې بټ 12 میاشتې به موږ غم کوو ځکه چې په دې 12 میاشتو کې زمونږ د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله عنهم اوچت او دغه رنګه عظیم شخصیات هغه شهیدان شوي او داسې ملګري خواږه شهیدان شوي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې جړولی دی او سلګو نیولی دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوښکو مبارکو د سترګو مبارکو نه دارې والی دي حسین رضی الله عنه چې شهید کېده نو بیا هم د الله نبی دنیا نه تللی و رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات هغې نه بعد دا واقع راغلی ده اگر چې دا هم د غم واقع ده خو هغه ډېر دردناک لمحاتو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته د هغه تر ټوټې په میدان احد کې پروت و حمزه رضی الله تعالی د زمري په شان تره بهادر انسان او د هغې سینې سیرلې وه او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل سلګو ونیوله ویې ژړلې د خپل تره ته دغه رنګه نور وخت په وخت چې کوم شهدا د نبي علیه الصلاة والسلام ملګري شهیدان شوي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په جنگ موته کې اطلاع راغه په وحی په ذریعه باندې چې زما خوږ وفادار ملګری او د الله نبی ورته بچی ویلی او بچی زوی ورته ویلی زید بن حارثه اول هغه شهید شو دویم نمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی ښکلی انسان فصیح ژبې والا هوښیار انسان چې 2 هجرتونه یې کړي یو حبشې ته او بل مدینې ته جعفر رضی الله تعالی عنه دویم نمبر شهید شو په دغه جنګ کې چې جعفر طیار ورته وایي او دواړه لاسونه یې پکې کټ شو او دریم نمبر عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه شهید شو دا 3 واړه امیرانو د دې جنګ او 3 واړه په نمبر شهیدان شو او بیا مسلمانان راټول شو خالد بن ولید رضی الله عنه له جنډه ورکړه چې ته زموږ مشر شو او دا اولنې جنگ د خالد بن ولید رضی الله عنه چې د اسلام د پاره په کیسه اخستې دي مخکې مشرک عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي حدیث د بخاری دی زه په خپل حجره کې موجوده وم او مسجد کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماو او الله رب العالمین ورته د وحی په ذریعہ باندې اطلاع راوړله چې ملګری دي 3 واړه په ترتیب شهیدان شو ځکه چې د الله نبی مخکې نه پیشنګویم فرمایلی وه چې کله دا قافله رخصتوله د الله نبی فرمایلی وایي د دې قافلې او د دې لښکر امیر هغه به زید بن حارث رضی الله عنه که زید شهید شو بیا به ستاسو امیر جعفر وي زما د تره زوی او چې جعفر شهید شو هغې نه بعد و بیا ستاسو امیر عبدالله ابن رواحه وي او که عبدالله ابن رواحه شهید شو
بیا خپل د ځان دپاره یو امیر مقرر کوي بیا په خپله چې ستاسو په چا اتفاق راغو به امیر شي چې دا قافله تلله صحابو ته پته ولګېده چې دا 3 واړه ملګري به دقه په دې ترتیب شهیدان کېږي ځکه د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم د زبان مبارک نه دا خبره راووتله او مقه ترتیب باندې شهیدان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته لګیا دی مسجد نبوي کې اطلاع ورکوي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي زه د حجرې په دې دروازې په دې سوري کې ورته ګورم د مسجد طرف ته ځکه دا مسجد دی او دغه حجره و دروازه وه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سترګو مبارکو نه اوښکې روانې دي او د جړه او د سلګو په انداز کې صحابو ته وایي ملګرو ته ملګرو زید شهید شو ستاسو ورور هغې نه بعد بیا جنډه زما د تره زوی جعفر په لاس کې واخیستله او د هغه دواړه لاسونه د الله په لاره کې اول شهیدان شو بیا وروسته هغه شهید شو خو چې کله هغه شهید کېده نو جنډه ته بیا عبدالله ابن رواحه واخیستله او عبدالله ابن رواحه هم شهید شو اوس جنډه د الله د تورو نه د یو توري په لاس کې د چا خالد ابن ولید دی په دې ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم خالد ابن ولید ته سیف الله لقب ورکړو د الله توره دا خبره چې کله نبی علیہ السلام کوله سترګو نه اوښکې روانې نو بیا خو دا ډېره غټه د غم سانحه ده چې د الله نبي پې ژړلي دي نو په کار ده چې مونږ په دې باندې بیا کال په کال غمونه وکړو خو مونږ ته اسلام د غمونو د تازه کولو اجازه ته راکړی دی نه دی راکړی حالانکه دا دومره دردناکه سانحه وه چې دا 3 واړه نبي علیه السلام ته ډېر ګران وو ډېر وفادار صحابه او دا یو خو د تره زوی و نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده کور ته په خپله لاړو چې خپلې ورندار ته اطلاع ورکړي چې خاوند یې شهید شوی د تره زوی دی ورور یې دی مینې ده ورسره جعفر سره او چې کله د هغې کور ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف یوړلو نو د جعفر رضی الله عنه واړه واړه بچي څه خبر دي زموږ پلار شهید شوی موږ یتیمانان شوي نن مور یې راګیر کړي دي او لمبۍ او صفاکۍ او نبي علیه السلام ورغه مینې ورسره شروع کړله چې اوس دې ورندار ته په کومه طریقه زه اطلاع ورکړم چې خاوند دې شهید شوی دی هغه بچي د ځان سره لوبۍ را لوبۍ هغه حیرانه شوله شکیم شوله چې نور کله خو داسې نبي علیه الصلاة وسلام داسې طریقه باندې نه دی راغلی زموږ کور ته لکه دا نه بیا یې ورته وروستو اطلاع ورکړه چې ورندار خاوند دې شهید شوی زما د تره زوی شهید شي او د جعفر رضی الله عنه په کور کې انتهایی د غم حالاتو د الله نبی اعلان وکړو اے ملګرو صحابو اے د ګاونډیانو نن زما د تره زوی د جعفر دپاره د طعام او د خوراک پروګرام تاسو وکئ نن د هغې په کور کې دومره لویه سانحه راغه چې هغوی خپل طعام تم فکر نه دی که کوم میلمانۍ راغلي هغې ته هم د ډوډۍ د تیارولو دپاره په سوچ کې نه دي نو دا یو سنت وګرځېده چې په مسلمانانو په یو کور کې حادثه راشي د مرګ په کار چې ګاونډیان د هغې میلمنو له طعام تیار کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اصنعوا لآل جعفر طعاما د آل جعفر دپاره طعام تیار کړه ځکه دوی نن مشغوله کړي دي یو ډېر لوی غم دغه رنګه واقع د رجیع واقع د بیر معونه او دغه رنګه ورپسې چې کوم نور واقعات مختلف راغلي د صحابو په حنین کې صحابه شهیدان شو چې کله هغه حوازین او ثقیف قبیلې اوله کې غشي چلول شروع کړه او ملته مقبره جوړه ده اوس هم شته سعودي حکومت یو دیوال چاپېره کړی دا مختلف چې څومره شهادتونه د صحابو شوي په دې 12 واړو میاشتو کې ته په سیرت کې ګوره شوي دي په 12 واړو میاشتو بس بیا خو به موږ 12 واړو میاشتې غمونه به کوو او بس ماتمونه به کوو مرسیې به وایو بیا خو به موږ د اړو د ژوند تېرول ته اوزګار نه شو کله م اسلام موږ ته د اجازت نه دی راکړی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلي په مړي باندې غم صرف 3 ورځې د 3 ورځو نه اخوا غمونه او هغه غمونه را تازه کول دا حرام دي البته د خاوند دومره لوی حق دی په خپله ښځه باندې سورې بقره کې دا مسله ذکر ده او دغه رنګه حدیث کې خو تفصیلات د دې ذکر دي چې کومه زنانه هغه کونډه شي او خاوند یې وفات شي نو د دې خاوند دومره لوی حق دی چې دا زنانه به 4 میاشتې او 10 ورځې دا به عدت کې تېروي او که حامله وه ماشوم نو د ماشوم تر پیدایش پورې به دا څه ډول او زینت وغیره نه کوي
او د خاوند په کور کې به د عدت دا تیرې د خاوند دومره لوی حق دی بس نور موږ ته دا اجازه نشته چې موږ دا غمونه تازه کوو اسلام موږ ته د اجازه نه راکړو زمونږ په دې ورځو کې دا مسلمانان په نور ورځو کې به چرته ونه ګوري چې مقبرې له لاړ شي د عبرت دپاره نبی علیه السلام موږ ته دا ویلي چې که مسلمانان مقبرې ته ځي نو د دوو مقصدو دپاره دې لاړ شي یو خو مقبرو کې خاص قبر ته تلل نشته چې ته د یو خاص قبر نیت کړه چې فلاني بابا ته ځم دا په اسلام کې نه دي ثابت عام د مسلمانانو مقبرې ته ورشه او په دې نیت چې یو درته مرګ رایاد شي او بل د دنیا کې مینه کمه شي اخرت درته رایاد شي بس صرف دغه دوه مقصد زمون خلق په دې ورځو کې د محرم په دې میاشت کې دې مقبرو ته رواني ځان سره به دال یا اوریجی یا ساقستی یا هغه په دې قبرونو باندې ورچ اگر بتای به لګي او په قبرونو باندې ورچ او د بعضی خزونه چې لا تاسو کې چې دا سچل تروري څنګه راغلي وای حسنین تګی شوی دی عجیب وای حسنین تګی شوی دی ته په قبر باندې وګوره چې دا کوم سیستم دی دا وبال ته ورسې دا تاسو کوم پروګرام کړی دی چې دا وبال ته په قبر ورواچي نو دا باغیله ورسې اغه الله تعالی جنت ته رسولې دي هغه د جنت په انعاماتو دا وې سر دی هغه تند لک سات چې ختم شوی دا اخو الله تعالی په موضوع باندې دا وې سر دی شهدا دي شهدا او شهید د شهادت سره فورا د الله په انعاماتو دا بسر شي هغه مستا په دی وبو سکه چې تعالی لوټه راخص دی اوس خو به دی په قبر نه ورچ دا زمونږه جهالت د اسلام سره زمونږه بالکل ناشناواله اسوک برازي په دې باندې بسيري ورشي په قبرونو باندې او د غرنګ بعضي خلک برازي هغه په دې ورځو کې دا شربتونه بکي عام ورځو کې چاله اسی ساده ګلاس یو ګټو بنو ورکي تمره شومي تمره بخيلي چې ورته دی ویلې په دې ګرمۍ کې چاله کې لګي وبشتنو ک پرتی مينو دکاندارانو خپل کولر مکسر پټ کړي وای نشته چاله ګلاس بنو ورکي دې ورځو کې به تکړش سبیلونه به لګولي وبه تقسیمای او دا په کم نیت او په کم عقیده او دا عقیده د نظر د غیر الله عقیده دا شرک چې دا د حسین رضی الله عنه په نوم موږ دا سبیل لګولې ده بعضو باندې د پاسه لیکلي نظر حسین چې دا د حسین رضی الله عنه په نوم نظر او منخته ده اے زما محترم ورونو او اے زما محترم خويندو په دې خبر ځان پوي کوي نظر او منخته عبادت ده نظر او منخته څه ده څه شي دی عبادت او عبادت الله نه غیر د بل چا لپاره کول څه شي دی شرک دا عبادت دی دا نظر او منخته به صرف د الله په نوم باندې کې او کبه دی ورځ کې وسړی وي چې نه زخم چې دا کیر می پخ کړی دی دا وریجی می پخ کړی دام د الله په نوم دی د حسین رضی الله عنه په نوم نه دی نو موږ نور کله ولې دا کار دی نه کوو مشابهت مکوا مشابهت مکوا یو صحابي راو اې دا الله نبی دلیل په واوره اے د الله نبی ما په جاهلیت کې یو نظر کړو او نظر به د الله په نوم کړو چې زبا د بوانه په مقام باندې او خلالوم رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کې د الله نبی آیا زدا خپل نظر پورا کړ د الله په نوم یې لالوم د سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کې دي تو ګوره دا راته وایي ملګری آیا په دې بوانه مقام کې چرته د مشرکان خود غیر الله په نوم څه نه لالي ان دلته کم دربار خو نشته کس کم درباري کم بابای ځکه مشرکان اکثر د دربارونو په نوم سره لالي دا تور چيني موزي کنه موزي دربارونو ته روان کړي زیارتونو ته روان کړي اصحابو ته نه جي مشرکان خود دلته د غیر الله په نوم باندې کما نظر او منخته نه کوي وزید الله په نوم په دغه مقام کې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل بیا ټیک د خپل نظر ته پوره کړه د الله په نوم باندې ساروي ذبح دغه حدیث لاندې علما لیکي وی ګور نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې صحابین تحقیق طلب کړو د پاره کپه د غزه کې چرته مشرکان د غیر الله او د کم بابا په نوم ذبح کوي نو ته الته د الله په نوم مکه خلک بستا باره کې موجګنی د بابا په نوم باندې دا شی اعلان کړی دیو جنا کوم زینو کې چې غیر الله په نوم نظر او منخت کیږي الته ته د الله په نوم مکه بل ځای کې وکړه هغه کارونه مکه چې هغه د خلکو د پاره د گمراهۍ سبب ګرځي ستاد وجنه نور خلق چې کوم دی هغه د گمراهۍ ښکار شي دا کار به نه کوي نو دی وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ګور دومره احتیاط په دې باب کې کړی زمو خلق د سره په دې دین باندې پوهیږي او تحقیق نشته په دې کې
نو غرض می داده دا زمونږ جاهلانه تصورات دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې کله مدینه ته هجرت وکړو تشریف راوړو نو دی يهوديانو به وي د لسم محرم روزنی ولا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی د يهودو نه تاسو کوي او بعض روایتو کې راځي په خپل نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو کړو چې تاسو د دې ورځې د روزه ولې نیسئ د دې لسم محرم د روزه ولې نیسئ تاسو هغه ورته ویل چې وي دا زمون پیغمبر جناب سیدنا موسی علیه السلام په دې ورځ باندې الله رب العالمین هغه ته او زمونږ قوم بنی اسرائیل ته نجات ورکړو چې په دریاب باندې پوری وتل الله رب العالمین په حفاظت سره پوری استل او زمون لوی دشمن فرعون هغه الله تبا کړو نو د دې په خوشحالي کې مونږ د روزه نیسو د الله شکریا پیدا کوو نو دا روزه مسل کې د سر روزه د غم روزه د خوشحالي ده خوشحالي ځکه چې غټه خوشحالي و د دومره لوی دشمن نه چې زمونږ په کور کې چې نارینه بچي پیدا شي خلک څومره خوشحالي مور پلار لاسکه خاندان او گاوند مو سره خوشحالي ویل کور کړ شوی خلک مبارکول راځي او بنی اسرائیل کې بچالک پیدا کېده د فرعون فوجي وراغو په دروازه به ودرې د ظالم او چاړه و سره د مور پلار مخې ته ویل بچي اعلان الله دومره لوی دشمن چې تام ذلیل ساتي او ستا بچیم ذبح کوي نو چې دا تباکی دا غټه خوشحالي ده کنه غټه خوشحالي دا فرعون وی الله تبا کړو او موسی علیہ السلام او داغه قوم ته چې زمونږ مشران ورسره مرګري وغیله الله نجات ورکړو په دې ورځ نو موږ دغه په شکریا کې چې ډیره غټه خوشحالي او نعمت الله را رسولو موږ دا روزه نیسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وای زړه حقدار یم چې د خپل رور موسی علیہ السلام دی خوشحالی باندې زد الله شکر ادا کوم کنه نو صحابو ته مو فرمایل خپلم د الله نبی د لسم محرم روزنی ولا صحابو ته فرمایل دا روزه ونیسه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د يهودو د مخالفت د وجنه دا موضوع د امام تیمیه رحمت الله علیه د اقتضاء الصراط المستقیم کې ډېر خولي لیکل ده ځکه کتاب موضوع دا چې د يهودو نصارو سره مشابهت نه دی پکار البته امام تیمیه رحمت الله علیه فرمای وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې عبادتو کې مسره مشابهت نه دی کړی يهوديانو د لسم محرم روزنی ولا نبی علیہ السلام فرمایل مونږ به د شکرې په تور ونیسو خو چې د يهودو سره مخالفت راشي دې د پاره د الله نبی فرمایل لئن بقیتو کزه چرته ژوندې پاتې شم را روان کا الله لا اصومن التاسع زبو سره د نهمه ورځې روزه ونیسما لا اصومن التاسع زبو سره د نهمه ورځې روزه ونیسم نه هم محرم او لسم يهوديان یو روزه نیسي موږ له سو پکار دي دوه روزه د دې پاره چې سره مخالفت راشي نو د نهم او لسم محرم روزه رسول الله صلی الله علیه وسلم فضیلت دا ذکر کړی دی چې په دې روزه باندې د یو کال ګناهونه الله رب العالمین معاف کوي یو کال ګناهونه په معاف کوي موږ ټول ګناهګاران یو موږ ټول قصوروار یو موږ ټول نه لغزشونه کیږي نو په کار دا چې د سیمه واقع راځي چې موږ تاسو د سیمه موقع هغه نه ضایع کوو او د الله رب العالمین هغه عبادت د الله بندگی او داسې مواقع چې هغه د خاص کر د ګناهونو د بخشش ذریعہ وي داسې اعمال موږ تاسو لپاره کې برخه اخیستل پکار دي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر زما محترم ورونو دا میاش چې کومه د محرم میاش ده نو په دې کې بعضی خلک دا د کربلا د واقع بیانې او سچ حقیقت دی پکې 2% بیانېږي او 98% دروغ خرافات اکثر چې تاسو ساوري د دروغ او خرافات
دی باندې یو عالم کتاب لیکلی دی ځان لرا پیدا کی اردو کې هغه پکې د کربلا د واقع حقیقت ویلې دی او امید محرم په میاشت کې کوم رسمونه رواجونه کیږي د دې تردید کړي ډیر په مدلل انداز سره فضیلت الشیخ حافظ صلاح الدین یوسف رحمه الله ډیر یو محقق عالم د لاهور هغه په دې باندې ډیر خپل کتاب لیکلی دی واقع کربلا او رسومات محرم په نوم باندې دا کتاب ضرور مطالعه کې وړه رساله ده استاد سبحان الله رب العالمین ډیر ذهن په دې کولاو کې مدې کې چې دا کمی قصې کېږي د دروغ چیرې د حسین رضی الله تعالی عنہ کورنۍ حسین رضی شهید کړو داغه کورنۍ زنانونه د سرون نه لپټې لري کړلې او بورقې لري کړلې او صادرې لري کړلې او کوخانو کې نه ولې او سبایای ته جوړ کړو فلان او فلان او دا قصې کېږي لګي او په بازارونو کوفه کې ګرځولې دا ټول خرافات دي دی باندې دی امام ابن تیمیه رحمه الله کتاب دی خو تفصیلی دی منهاج السنه النبویه په نوم باندې منهاج السنه کې 15 جلد کتاب دی امام ابن تیمیه رحمت الله علیه دی ټول شبهات جواب کړی دی او ویل چې دا دروغ قصې دي خو تفصیلی کتاب دی او هغه کې ټول د خلکو عقاید هغه ذکر کړی دي کوم چې صحابه دشمنان دي دا غي تردید کړي بعضی خلک هغه ځان ته اهل السنه وای او ناکام وکیلان د ځان نه جوړ کړي د صحابه د دشمنانو په صفونو کې ولاړ دي بدبخت کسان بدبخت ظالمان یو پکې زمنګ په پنجاب کې دی ضیاء الله بخاری ځان ته وای ضیاء الله شاه بخاری هغه چې کله ګوري خرافات او بکواسات بکوي او یو پکې دی دغه انجینیر چې مکانیک پاتې شوی دی علي مرزا گمراه انسان دی صحابه کرامو تنقیس کوي دا بدبخت انسان بلکې د دې ظالم او بدبخت نه پیغمبران هم نه دي بچوي کلیپونه موجود دي باقاعده چې کوم ګنده جبه دا انسان استعمالي لګیا دی او امام ابن تیمیه رحمت الله علیه په امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه پسې بکواس کړی دی دې د پاره چې صحابه دا دفاع خلق زده نه کړي دي کتابونه ونه ګوري نو د داسې ګنده خلکو نه ځان ساتل پکاري دی جنټان همیشه د مسلمانانو په صفونو کې د منافقین ساتي دا ظالمان د خپل الیکار په تور باندې ساتي غیله کار کوي لګي زدا وې مزه چې عجیب خبره ده زمونږ د 15 صدۍ ده او د فتنو د فساد دور ده او په خلکو کې ګوره دینی غیرت ډیر کم شوی دی خو بیا هم یره ستاسو غیرت دا ګواره کوي چې دلته په دې بازار کې دی او زنانه سوکراونی سي او صادر او برقلی تلری کې او به په خر باندې یا په وخ باندې د سوره کې په بازار کې وګرځي تاسو به ژوندې پرې تاسو نه تاسو ژوندې پرې عجیب خبره ده دې کې مقصد څه دی دا قصه بیانېږي او دا خبرې به کېږي مقصد په صحابه گزار دی چې ګوره د نبی علیہ السلام د خاندان زنانه وې د سې کړلې صادرونه ولا د سر نه لري کړو پټه یو ظلمونه شو په بازار کې ګرځولې یعنی معنا دار صحابه کرام رضی الله عنهم صرف تماشا کوله نعوذ بالله هیڅ ابن شو کوله مړه نو تا کې دونه غیرت شته چې ستا په مخ کې د زنانه بې عزتي کیږي او ته نشي برداشت کولای په سړی وردانګي نو صحابه کرام نعوذ بالله داسې به غیرت چغیدا تماشې کولې دا خرافات دي دا دروغ او قصې دي داستانونه دي دا حقیقت نه دي ازمن شیخ رحمه الله به فرمایل شیخ القرآن عبد السلام رحمه الله وې دا تاریخ چې کوم خلک را نقل کوي دا تاریخ نه دا تاریخ دا تیاره ده دا تیاری دی او د خلکو ته بیانېږي او د خلک په دوکه کېږي او د بعضې خلکو سره سلګو به نیولې او د اوښ کې به ورته را رواني د سترګو نه نور ګوري نه چې خبرې حقیقت سره باقي پاتې شوله دا سانحه چې کومه راغلی ده هغه یو درناکه سانحه ده په هغې هر مسلمان خفه دی او حسین رضی الله عنه سره چې کومو خلکو دوکه کړې او مغوی لګی دی نن دا وایي چې یاره دا زموږ مشرانو ورته ستا مشرانو ورته 18,000 خطونه د کوفې نه لیکلي چې راشه او دا کوو بیعت دې کوو دا چل دی او دا چل او ټول ته بیا وتښتېده په میدان باندې یوازې پرېښود او صحابه کرام رضی الله عنهم منې کړو په خپل اجتهاد باندې لاړ مجتهد هغه په خپل اجتهاد باندې چې یو کار کوي الله رب العالمین هغه ته اجر ورکوي نه په خپل اجتهاد لاړو زم د خیر خواهی په نیت چیرې دا د نبی علیه السلام امت دی زما د نیکه امت دی واقعي داسې تکلیف وي واقعي به داسې حالات یا خبرې ټولې دروغ وي د کوفې خلک پخوانه په پراپیګنډو کې مشهور
حدیث د بخاری پاغي باندې گواه دی چې د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه باندې الزامات لګولي عمر بن خطاب رضی الله عنه ته رپورټونه را لګولي د سعد رضی الله عنه په شان صحابي چې د نبی عليه السلام ماما په 10 مبشره کې داخل د جنت زیری خستی ټول عمر جهادونه کړي یو عجیب مستجاب الدعوات دعاګانې به قبلېدلې غیرتی انسان هغه دا غوینه نه دی پاتې شوی د کوفې د خلکو عبد الله بن عباس رضی الله عنهما عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما او دغه رنګه عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنهما باقی نور غټ غټ صحابه ټول سیدنا حسین رضی الله تعالی عنہ ته او فرمایل چې مزه دا خلق دوکباز دي دا خلق غدار دي دا تهمتونه والا دي دا کم خطونه چې را لګي دروغ دي دا بدن ګوره تختی او مقص یو سره وکړه یوازې پرې خو نو دوی نیکونو غداری کړو نه په ځان راي خپل غداری پټي په دې طریقه باندې او بیا په صحابه کرام باندې نعوذ بالله الزامات لګي چې ګوره دوی تاسو نو کړو د نبی عليه السلام د نوسی او دا او بل دار چې تداو ګوره آیا دا حسین رضی په جنگ پسې تل جنگ پسې مونږ ته جنگ پسې څوک ځان سم شومان بوزي ځان سره زنانه بوزي اخو تل دې د پاره چې د حالاتو نه ځان خبرو او مذاکرات کول غوښته تاریخ وګوره هغه چې کوم اخیری درې اپشنز هغه دا غي خلکو مخې ته خېدي عبید الله ابن زیاد مخې ته هغه تفصیل ټیم اوس نه دی نو غرض دا دی دا کوم انداز کې قصه تاسو اوري دی کې 98% دروغ دي 2% چرته حقیقت دی هغه حقیقت چې پیژندل غواړي ما حواله درکړه د کتابونو وګورئ چې په دې حقیقت پوه شئ او د رسمونو رواجونو د توهماتو د بدعاتو خرافاتو نه ځان وساتئ د شټونو کې اکثر ملګرو دعا درخواست کړي دي بای زموږ خويندې دي زنانه دي بچی نشته الله رب العالمین دې ورله صالح او نیک اولاد ورکړي او بعضی ملګری هغه بیماران دي کورونو کې وته بیماران پراته دي الله رب العالمین دې ټول لا شفای کامله ورکړي او الله رب العالمین دې په ټول عالم اسلام کې امن او امان قائم کی د مسلمانانو په ټول ملکونو کې د الله رب العالمین امن قائم کی خاص کر افغانستان کې حالات ګډوډ روان دي الله رب العالمین دې التم امن او امان قائم کی په کوم ځای کې مسلمانانو باندې کم تکلیف دي پریشانی ده مصیبتونه دي الله رب العالمین دې ټول مسلمانانو مصیبتونه په خپل فضل او کرم باندې ختم کی صفونه برابر کړي چې مشران له مخ کې صفونو کې زیور کړي